ګران اوریدونکو سلامونه جوړتیا م غواړم د راډیو نړیواله ورځ مو مبارک شه. سید وزیر آن یم. نن د راډیو نړیواله ورځ ده. غواړو د راډیو بشپړ معلومات در وړاندې کو. د راډیو منځ راتګ پوره 100 کاله تیریږي. د اول ځل لپاره د راډیو غږ په 1920 میلادي کال کې واوریدل شو. د راډیوي نشراتو پیل په تفریحي پروګرامونو وشو، بیا سیاست او له هغه وروسته د ورزش برخې ته د راډیوي برنامو د اډانې ریښې وغځېدې. افغانستان کې د راډیو اواز په 1404 هجري شمسي کال د غازي امان الله خان په دور کې خپور شو. هغه بڼه ساده وه، د کالونو په اوږدو یې تغییرات ولیدل او دا حالت تر ننه رسیږي. راډیو په اول وخت کې د بې سیمه تلګراف په نوم یادېدله او په 1430 میلادي کال کې د راډیو په نوم ونومول شوه. په افغانستان کې راډیو د بوختولو اسانه لاسرسي ښه وسیله ده. د ژر معلوماتو او اطلاعاتو د خپرېدو غوره ادرس دی. همدا وجه ده چې د راډیو د اوریدونکو په شمیر کې له ورځې بلې ته زیاتوالی راځي. نن ورځ چې د فبرورۍ 14 ده، په نړیواله کچه د راډیو ورځ ده چې په ګڼو هیوادونو کې نمانځل کیږي. دا ورځ یونسکو سازمان 8 کاله وړاندې د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم کړه. په افغانستان کې په 1409 هجري شمسي کال کې د لومړي ځل لپاره له ملي راډیو په بدل یا مستعار نوم پروین چې اصلي نوم یې خدیجه و ښځینه غږ خپور شو. د راډیو له جادویي باکس راوتونکي اواز ډیر افغانان حیران کړل. د افغانستان په دودیزه ټولنه کې له راډیو ښځینه غږ اوریدل تر انقلاب کولو کمه خبره نه وه. 33 کاله کېږي چې نفیسه فیصل د افغانستان ملي راډیو ویانده ده او په دغه دوران کې د کاري ژوند ډېرې لوړې تجربې تیرې کړې دي. د افغانستان ملي راډیو 48 لمبر سټوډیو تعمیر شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې جوړ شوی چې د مشهورو سیاسي څیرو خبرې او هغه تلپاتې اوازونه به هغه وخت یوازې له دې سټوډیو خپرېدل. د افغانستان ملي راډیو د سیمې په کچه بډای ارشیف لري چې د ډیرو پاچاهانو، ولسمشرانو او مشهورو هنرمندانو غږونه پکې ساتل شوي. د افغانستان د ملي راډیو ارشیف مرستیال محمد صدیق ظریفي وایي د خپل عمر ډیر وخت د ارشیف ساتلو کې تیر کړي. د افغانستان د ملي راډیو ارشیف پر 4 برخو ویشل شوی چې یوه برخه اعلامیې، دوهمه برخه هنر او ادبیات، دریمه برخه موسیقي او څلورمه برخه هم غربي موسیقي ده. هغه راډیوګانې چې شاوخوا یوه پیړۍ مخکې افغانستان ته راوړل شوي وي اوس د کامیابو اثارو په بڼه په بازار کې پلورل کیږي، خو جالبه دا ده چې ځینې لا اوس هم کار کوي. د ازمون راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته د یو بیا هم د راډیو نړیواله ورځ مبارک وي.